سوره عبس، سوره عبسه مکیه. سوره عبسه دا مکی سورت دی. د دې سورت د مخکې سره مناسبت دا دی چې مخکې سورت کې الله رب العالمین د قیامت حالات بیان کړل، نو په دې صورت کې الله پاک فرق بیانوي. په مخکې صورت کې یې دوې ډلې ذکر کړې د قیامت باره کې. الله پاک په دې صورت کې فرق بیانوي د دې دوو ډلو د قرآن کریم په باره کې، چې د قرآن کریم په باره کې اصل دا ده چې په قیامت باره کې ولې دوې ډلې دي، چې یو طغا والا دی بل اما من خافه دی. د دې وجه دا ده چې د قرآن کریم په باره کې د دوی فرق شته. څوک د قرآن کریم څخه نصیحت اخلي او څوک یې نه اخلي، ځینې غافل دي. د دې صورت موضوع د فرق ثابتول دي د دوو ډلو د قیامت باره کې او د قرآن کریم باره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. عبسه تندی تریو کړي، یعنې خفس وتولا، مخ یې وګرځوئ. دا وجه دا وه نبي علیه السلام د مشرکینو د مشرانو سره ناست و، خبرې ورسره کولې. په دې وخت کې عبدالله ابن ام مکتوم دا یو صحابي و او مورزاده ړوند و. دا راغی، دا مسلمان و، یو پوښتنه یې کوله او خبرې شروع کړلې. نو په دې وخت کې دا مشرکین هم خفه سول، درد ورغی چې دا څنګه زموږ مجلس را خراب کړي. د نبي علیه السلام هم طبیعت خراب سو په دې وجه چې وایي دا خو مسلمان دی، هر وخت پوښتنه کولی شي. اوس دا یو موقع ده چې دا کافران دلته ناست دي چې دوی ته دعوت ورکړم. نو نبي علیه السلام هم په دې باندې پریشانه سو او د ده طرف ته یې توجه ورنه کړله. نو الله پاک بیا دا آیتونه نازل کړل چې دا کم ایمان والا دی دې ته توجه ورکوه، او کافران عنادیان د دغو فکر مه کوه چې تا هغو ته توجه اړولې. نو په دې کې ادب بیان سو د نبي علیه السلام دپاره. عبس وتولا. نو دا مفسرینو فرمایلی دی چې اصل غلطي د عبدالله ابن ام مکتوم وه، ځکه د دې وخت ونه کتل، باید ده په داسې حالت کې پوښتنه نه وی کړې، خو لیکن دی معذوره دی. نو ځکه الله پاک ادب د نبي علیه السلام دپاره بیان کوي. او په دې کې ضمنا د نبي علیه السلام مدحه هم سوې ده چې د نبي علیه السلام سره د خلکو د هدایت دونه حرص او فکر و چې په دې راتګ سره پریشانه سو چې وایي هغه مجلس خراب نه شي، کیدی چې دغه خلک به ایمان راوړي. عبسه تندی تریو کې، یعنې خفه سو. د عبسه داسې معنا مناسبه ده چې خفه سو نبي علیه السلام. وتولا او مخ یې وګرځوئ د عبدالله ابن ام مکتوم څخه انجاه العما، په دې وجه چې راغی ده ته ړوند. دې کې الله پاک داسې ونه ویل چې ته خفه سولې او تا مخ وګرځوئ، ځکه په دې کې چې خوایه بده نه شي. د غایب په صیغې سره د ډېر ادب او د لحاظ دپاره د غایب صیغه بیان کړې ده، لکه بل چا چې دا کار کړی مخامخ الله پاک نه ورته وایي چې تا داسې وکړل. انجاه العما، په دې چې راغی ده ته ړوند. وما یدریکه، څه شي ته خبر کړی، لعله یزکا، شاید چې دی ځان پاک کړي، او یذکرو، یا به دی نصیحت قبول کړي، فتنفعه ذکرا، نو فایده به ورکړي ده ته نصیحت. نو ده ته توجه کول اولاد چې ده ته فایده کوي. اما من استغنا، تذکر او تزکی کې دا فرق دی. تزکیه دې ته وایي چې ځان پاک کړي د ګناه او د بدو اخلاقو او عقیدو څخه، او تذکر نصیحت قبلول دا دی چې خبره واوري د دین او په نیکو اعمالو باندې عمل شروع کړي، په اوامرو باندې عمل شروع کړي. اما من استغنا، هغه څوک چې هغه ځان بې پروا کړی. استغنا ځان یې بې پروا کړی، ځکه انسان غني بې پروا نه دی، خو لیکن ځان دی خپله په زوره بې پروا ګرځي. فانت لو تصدى، نو ته د هغه طرف ته فکر کوونکی. وما علیکه، نسته پر تا باندې ګناه، الله یزکا، چې دی ځان پاک نه کړي. که دا کافران ایمان را نه وړي ستا ګناه نه ده. و اما من جاءک، هغه څوک چې راغی تا ته، یسعی چې راځغاستی، وهو یخشا، په داسې حال کې چې دی بیرېدی د الله څخه. فانت عنه، نو ته د ده څخه تلهه، ځان مشغوله یې، فکر ځینې اړی چې هغه عبدالله ابن مکتوم دی، ته فکر بلې خوا ته اړی. کله داسې نه ده په کار، داسې مه کوه. انها، یقینا دغه آیاتونه د قرآن کریم تذکره نصیحت دی. فمن شاء، د چا چې خوښه وي، ذکره، د نصیحت قبول کړي. فی صحف، دا موجود دی په داسې ورقو کې، مکرمه چې عزتمنې دي، په عزتمنو ورقو کې دا قرآن کریم لیکل سوی دی. مرفوعات، لوړې دي، لوړې سوي دي. مطهره، پاکې ساتلې سوي دي. بأیدي سفره، په لاسو کې دي د لیکونکو ملایکو، کرامین چې عزتمنې ملایکې دي، برره نیکانې. نو دا قرآن کریم صرف نصیحت دی. نو ایمان والا ته څوک چې د
دا اراده لري چې خبره عمل وکړي هغه طرف ته توجه ورکوه او کافر ته چې انادي هغه ته توجه مه ورکوه. نو په دې کې دا مسله سوه چې دعوت دوې درجې لري. یو دا چې سړی مسلمانانو ته مسایل بیانوي او تبلیغ و دعوت ورته کوي د دې دپاره چې په دین باندې عمل شروع کړي او کامل مسلمانان شي. او بل دا چې کافرو ته دعوت ورکوي. نو مسلمانانو ته دعوت ورکول او بیان کول دا مقدم دی د کافرانو تر دعوت. اول باید سړی مسلمانانو ته کوشش وکړي چې دوی پوه کړي په خبره او توجه باید مسلمان ته ډیره ورکړي او بیا وروسته به کافر ته دعوت ورکوي. مرفوعات مطهره بأیدي صف قتل الانسان ما اکفر. بعضې ناپوه خلک دا وایي دعوت چې دی خبرې دا مسلمان ته نسته صرف کافر ته دی. دا خبره غلطه ده. قتل الانسان ما اکفره تبا دې چې انسان څومره ډېر غټ منکر دی من ای شیء خلقه د چیش څخه الله پاک دی پیدا کړی دی من نطفة د نطفې څخه خلقه پیدا کړی د لره فقدره بیا اندازه کړی دی اندازه لګولې د دپاره چې سعید دی نیکبخته دی که بدبخته تقدیر یې ورته مقرر کړی دی. ثم السبیله بیا چې کله دی پیدا سو ثم السبیله بیا لاره یسره هو اسانه کړې ده ده ته لاره یې اسانه کړې ده چې یعنې دی د مور څه پیدا کېږي نو په اسانه طریقه سره پیدا شي. ثم اماته یا دا چې سبیل څه د حق لاره مراد ده. ثم اماته بیا مړ کړی دی د انسان لره. معلومه شوه چې مرګ هم د الله په اختیار کې دی. فاقبره یعنې دا عادتي شی نه دی مرګ لکه دهریان چې وایي. فاقبره نو قبر ته یې بیولی دی. ثم اماته بیا مړ کړی دی دا انسان. فاقبره نو قبر ته یې بیولی دی. په دې کې ثم اماته مخکې یو فرمایل چې پیدا کړی دی ثم اماته بیا مړ کړی دی. د پیدایښت او د مرګ په مابین کې اکثر وخت فاصله نو په دې وجه سره الله پاک په ثم سره تعبیر ځینې وکړي. فاقبره تر مرګ وروسته یې په فا سره تعبیر وکړي. تعقیب مع الوصل په فا سره. په دې کې اشاره ده چې څوک مړ سو باید دستي یې قبر ته بوځني او دستي یې پټ کړي. د مړي ځنډول دا صحیح نه دی لکه حدیث کې هم راغلی دی اسرعوا بالجنازه جنازې باندې تلوار وکړي. لا ينبغي لجیفة المسلم ان تحبس بین زحرانی اهله. د مسلمان د لاش دپاره دا مناسبه نه ده چې په کور کې دی پروت او قبر ته یې نه وړي یعنې دستي یې باید ورسوي. نو دلته تعبیر کې هم اشاره ثم اماته بیا مړ کړي د انسان لره فاقبره بس قبر ته یې بوتلی فا سره یې تعبیر وکړي په ثم سره نه. ثم اذا شاء بیا چې کله وغواړي د الله انشره راپورته به کېده لره بیا راپورته کېدل یې هم وخت راځي په دې کې. نو دلته هم ځکه فاصله شته نو ځکه یې په ثم سره تعبیر وکړي. انشره راپورته به کېده لره. کله داسې نه ده لما یقضي هېڅکله داسې نه ده لما یقضي نه دی پوره کړی دا انسان ما امره هغه شی چې امر کړی الله پاک ده لره. په کوم شي چې ده ته الله امر کړی دی هغه نه دی پوره کړی. الله پیدا کړي نعمات یې ورباندې وکړل خو لیکن ده بیا هم د الله پاک امر سر ته ونه رسوی. فلینظر الانسانو نو ودې ګوري انسان الی طعامه و خپل خوراک ته انا صببنا الماء چې موږ راتوی کړي دي اوبه صبا په راتویولو سره دا ته دې وګورې ثم شققنا الارض بیا موږ څیرې کړې ده مځکه شقا په څیرلو سره چاودلې مو د مځکه په څیرلو سره چاودلو سره فانبتنا نو موږ راشنه کړې ده فیها په دې مځکه کې حبا دانې د غنمو د نورو شانو دانې مو راشنه کړې دي وعنبا انګور وقضبا او ترکارۍ وزیتون او زیتون تیل ونخلا او خرما وحدائق باغونه غلبا ګڼ باغونه دا موږ راشنه کړي دي وفاکهة میوې وابا او واښه دا مو ټوله راشنه کړي دي متاعا دپاره د فایدې لکم ستاسې دپاره ولنعمکم دپاره د حیواناتو ستاسې چې هغه هم ورباندې ماړه شي او تاسې هم خپل ضرورتونه ورباندې پوره کوي. نو بیا هم دا انسان چې د الله نافرماني کوي نو دا غټ ناشکره انسان دی. فاذا جاءت الصاخه نو هر کله چې راشي کړونکی اواز الصاخه هغه اواز چې هغه به کړونکی غوږو لره غوږونه به کڼوي داسې تیز اواز دی چې دا شپېلۍ ده. یوم یفر المرء دا دویمه شپېلۍ مراد ده. یوم یفر المرء په هغه ورځ چې تیښته به کوي سړی من اخیه د خپل ورور څخه. د قیامت په ورځ به دا حالت سړی به د خپل وروره تښتي و امه د خپل مور څخه و ابيه د خپل پلار څخه و صاحبته د خپلې ښځې څخه و بنیه د خپلو زامنو څخه لکل امرئ دپاره د هر سړي به منهم د دوی څخه یومئذ په دغه ورځ شأن یو داسې حالت وي یغنیه چې بې پروا کړی به یې وي ده لره د بل چا د فکر څخه. هر سړی به په خپل غم اخته بل چا ته به فکر نه وي.
نبی علیه السلام وفرمیل یوه واره چې د قیامت په ورځ به ټول انسانان لس راپورته کېږي او د حشر په میدان کې به حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړله چې دا ټوله خلک یو بل ته به ګوري نه؟ نو نبی علیه السلام د آیت مبارک تلاوت کړي او ویل چې دا داسې ورځ ده چې د دې څه به ټوله غافله یي، هر سړي سره به خپل فکر یي، دې ته به فکر نه وي چې بل چا ته وګوري. دا آیت مبارک تلاوت کړي. په دې آیت کې په ترتیب سره ذکر کړي دي حقداره خلک. تېښته په دې وجه کوي وایي داسې نه وي چې دعوه راباندې وکړي حق به مې ضایع کړی نو فسا به سم مجرم به سم. اول د واره ورور ذکر کوي، ځکه عموما دا دی چې ورور اکثره د ورور حق ډیر خوري، د ورور حق خلک ډیر خوري، ډیر ضایع کېږي د ورور حق، نو ځکه اول د واره ورور ذکر کوي. په دومه درجه کې مور ذکر کړله، مور عاجزه هم ده او حقونه یې هم ډیر دي. او دریم پلار دی، پلار یې په دریمه درجه کې ذکر کوي ځکه د ده هم حقونه ډیر دي. وصاحبته او کوروالا د دې هم حقونه بیا په څلرمه درجه کې پاتېږي. وبنیه د زامنو یو حق دی چې صحیح تعلیم یې نه وي ورکړی، تربیت د الله او د رسول د دین لاره یې نه وي ورښولې. لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه وجوه یومئذ مخونه به بعضې مخونه په دغه ورځ مسفره روښانه وي، ضاحکة خندېدونکې به وي، مستبشره خوشحاله به وي. ووجوه بعضې مخونه به یومئذ په دغه ورځ علیها پر دې مخو به غبره ګرز پروت وي، ترحقها پټ کړي به وي دې مخو لره قطره توروالی، تک تور به هم وي او بیا به ګرز هم ورباندې پروت وي چې دا به ډېر بد معلومیږي. اولئک دا کسان هم الکفره دوی دي ناشکره الفجره نافرمانه، ناشکرم دي او نافرمانه هم دي. نو الله پاک ځکه یې مخونه هم په ګرز باندې ورلړلي دي هم یې ورتور کړي دي. سورة التکویر